د ISI پخوانی مشر فیض حمید کابل ته راغلی. د پاکستان د پوځ د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر په پېښور کې د پاکستان د پوځ د قول اردو اوسنی قوماندان جنرال فیض حمید کابل ته راغلی. د الجزیرې د منځني ختیځ او جنوبي اسیا څېړونکي صدف چودھری په ټویټر کې دا خبر تایید کړی. هغه لیکلي چې جنرال فیض حمید د کابل سرینا هوټل لابي ته راستون شوی. طالبانو تر اوسه کابل ته د جنرال فیض حمید سفر نه دی تایید کړی. دا د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو د بیا واک ترلاسه کولو وروسته د جنرال فیض حمید دویم سفر دی. نوموړی د تیر کال د سپټمبر په 15مه هم د طالبانو په رسمي بلنه کابل ته راغلی. هغه مهال په ټولنیزو رسنیو کې داسې ګونګسې وې چې جنرال فیض حمید د کابینې د ټاکنو پر سر د طالبانو د داخلي کړکېچ د هواري لپاره کابل ته راغلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې یوې خبرې غونډې ته ویل چې د جنرال فیض حمید په مشرۍ یو پاکستاني پلاوی کابل ته راغلی چې په افغانستان کې د پاکستان د امنیت په اړه د پاکستان اندېښنې شریکې کړي. قدرمنو لیدونکو، تاسو دغه موضوع په تړاو څه نظر لرئ؟ خپل نظریات راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.